خبرونو سرټکی افغانستان ته راستانه شوي 9 سلنه کډوال له بیکارۍ سره مخ دي. کابل کې د افغان او چینایي سوداګرو په ګډه پانګونه یو سوداګریز مارکیټ پرانیستل شو. یونیسیف له 100,000 څخه زیاتو افغان ماشومانو ته د ملاتړ خدمتونه برابروي. د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون پر خلاف شکایتونه محدود شول. او ایران حکومت 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړ. او اوس هم بشپړ خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستانه شوي شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال د بیرته ادغام په بهیر کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخ دي. د یاد سازمان د معلوماتو له مخې د کار نشتون د راستنو شوو کډوالو تر ټولو لویه ننګونه ده، ځکه چې یوازې 11 سلنه کسانو د عاید ترلاسه کولو فرصت موندلی او 9 سلنه نور هم لا هم بیکاره دي. IOM ټینګار کوي چې د کار سرپناه او بنسټیزو خدماتو کمښت د دې لامل شوی چې د کډوالو د بیرته ادغام بهیر له جدي خطر سره مخ شي او د پراخ نړیوال ملاتړ اړتیا لا هم پر خپل ځای پاتې ده. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د طالبانو حکومت له لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د راستنو شوو لپاره د استوګنې نمرو د ویش لړۍ پیل شوي او په بیلابیلو برخو کې د کاري بوختیاو هڅې پیل کړي دي. کابل کې د افغان او چینایي سوداګرو په ګډه پانګونه یو سوداګریز مارکیټ پرانیستل شو. د راپورونو له مخې کابل کې د افغان او چینایي سوداګرو په ګډه پانګونه یو سوداګریز مارکیټ جوړ شوی چې پکې 28,000 قلمه چینایي توکي د پلور لپاره ایښودل شوي دي. د یاد مارکیټ یو تن سوداګر رحمت الله قاسمي وایي د اکثرو ایښودل شوو شیانو بیې ارزانه او کیفیت یې لوړ دی. دا له ترکیې، جرمني او اندونیزیا وروسته 4م مارکیټ دی چې کابل کې پرانیستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خصوصي سکتور استازي بیا په هیواد کې دا ډول پانګونې د اقتصادي ودې او نړیوالې پانګونې د جذب لپاره مهم ګام بولي. یونیسیف له 100,000 څخه زیاتو افغان ماشومانو ته د ملاتړ خدمتونه برابروي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسیف اعلان کړی چې د ماشومانو د روزنې او ودې له مرکزونو لارې په 6 ولایتونو کې له 100,000 څخه زیاتو ماشومانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د یونیسیف په وینا په دې پروګرامونو کې د ماشومانو لپاره لوبې، تفریح او د والدینو لپاره د ماشوم پالنې د مهارتونو زده کړه شامله ده. دا پروګرامونه په هرات، کابل، پروان، ننګرهار، لغمان او بلخ ولایتونو کې پلي کیږي چې موخه یې د ماشومانو د فزیکي، ذهني او رواني ودې پیاوړتیا ښودل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره هم مخ دي. د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون خلاف شکایتونه محدود شول. عدلیې وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت مشرتابه د دولتي عامه مرعیه او وقفي غصب شویو ځمکو ته د رسیدګۍ په اړه نوی حکم صادر کړی چې له مخې د دغو قضیو د څېړنې او حل یوازینۍ واک لرونکې مرجع د غصب شویو ځمکو اختصاصي محکمه بلل شوې ده. له دې وروسته څوک نشي کولی د ځمکو د استرداد کمیسیون خلاف نورو ادارو کې شکایت وکړي. د حکم له مخې که څوک د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون او یا هم په مرکز او ولایتونو کې د غصب شویو ځمکو د تشخیص او تثبیت له تخنیکي پلاوي شکایت لري، کولی شي خپل شکایت یوازې د دولتي غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدګۍ اختصاصي محکمې ته په لیکلي بڼه وړاندې کړي. د معلوماتو له مخې یا د اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمیسیون په چوکاټ کې فعالیت کوي او دا مهال په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاله ده چې د دغو ولایتونو او د هغوی د ګاونډیو ولایتونو اړوندو قضیو ته رسیدګي کوي. کندوز امنیه قومندانۍ د پخوانۍ خبریالې ناظره رشیدي نیول تایید کړل. د کندوز امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې د ناظرې رشیدي په نوم یوه ښځه چې پخوا یې له یوې محلي راډیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وه د 4 نورو ښځو سره یو ځای د یو جنایي پیښې په تور نیول شوې ده.
خبر پاڼه کې راغلي چې د نوموړي نیول کېدل د هغې له رسنیز فعالیت سره هیڅ تړاو نه لري او په دې اړه د ځینو رسنیو له لوري خپاره شوي راپورونه ناسم دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پیښې په تړاو قانوني او هر اړخیزې څېړنې روانې دي او تر بشپړې پلټنې وروسته به یاد کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو یو شمېر ملاتړو سازمانونو د یادې خبریالې نیول غندلي او د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. هند کې د دوکتورا یو افغان محصل جسد په خپله خونه کې موندل شوی. هندي رسنیو د ګجرات ایالت د پولیسو له قوله راپور ورکړی دغه ښار کې د یو افغان زده کوونکي مړی موندل شوی چې د مړینې د لامل په اړه یې پلټنې کیږي. د معلوماتو له مخې دغه زده کوونکی چې بیان الله ضیا نومیږي هلته یې د ایم اس پوهنتون انجینرۍ څانګه کې ځانګړې زده کړې کړې وې او دا مهال یې د دوکتورا کچې زده کړو کې وروستی کالو. کورنۍ یې وایي د روغتون یو ریپورټ ترلاسه کړی چې ښایي هغه د قلبي سکتې له امله مړ شوی وي. د هغه جسد لا هم په هند کې دی او د پلټنو له بشپړېدو وروسته به افغانستان ته یوړل شي. بیان الله ضیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او کورنۍ په ولایتي مرکز اسداباد کې میشته ده. له افغانستان څخه هره ورځ لسګونه ټنه الوګان تاجکستان او ازبکستان ته صادریږي. ننګرهار کې د تازه میوو او سبزیو ټولنې مرستیال ستانګل شیرزاد وایي له پاکستان سره د ټولو سوداګریزو لارو تر تړل کېدو وروسته هره ورځ لسګونه ټنه الوګان ازبکستان او تاجکستان ته صادریږي. بلخوا د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي چې د دغه ولایت په 12 ولسوالیو کې پر شاوخوا 4000 او 100 هکټاره ځمکه الوګان کرل شوي دي. د دغه ریاست په وینا سږ به له دغه ځمکو څخه نږدې 55,000 میټریک ټنه حاصل ترلاسه شي. ایران حکومت 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د ایران حکومت ویلي چې د امریکا او اسرائیل په لارښود لاریونونو پر مهال د وژل شویو ایرانیانو د درناوي په موخه یې 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران د دولتي رسنیو په راپور کې ویل شوي چې د امریکا او اسرائیل په لمسون د امنیتي ځواکونو پر ضد پیل شویو لاریونونو پر مهال په ګڼو ښارونو کې د زور زیاتي پر مهال ګڼ ایرانیان وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پر خلکو غږ کړی چې نن دوشنبه د حکومت په ملاتړ د ملي مقاومت په لاریونونو کې ګډون وکړي. تر دې مهاله د وژل شویو کسانو دقیق شمیر او د پیښو د جزئیاتو په اړه نور رسمي معلومات نه دي خپاره شوي. خو د بشري حقونو د امریکا ډلې هیرانه راپور ورکړی چې د ایران په وروستیو ولسي لاریونونو کې لږ تر لږه 490 مظاهرچیان او 48 امنیتي کسان وژل شوي دي. په لاریونونو کې تر 10,600 ډیر کسان هم نیول شوي دي. ټرمپ غواړي چې کیوبا ته د پیسو او تیلو لیږد بند کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې واشنګټن به کیوبا ته د هر ډول تیلو او پیسو لیږل په بشپړه توګه ودروي او د دغه هیواد له چارواکو یې غوښتي چې له ډیر ناوخته کېدو مخکې له امریکا سره هوکړه وکړي. هغه پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت په یو پیغام کې لیکلي نور به کیوبا ته هیڅ تیل یا پیسې ولاړې نشي او په کلکه وړاندیز کوم تر هغې مخکې چې ډیر ځنډ وشي یوه هوکړه دې وکړي. د امریکا ولسمشر کیوبا تورنه کړې چې د کلونو په اوږدو کې له اقتصادي او انرژي مرستو څخه په ځانګړې توګه د وینزویلا له لوري ګټه اخیستې او اوس باید دا بهیر پای ته ورسیږي. تر اوسه د کیوبا چارواکو د ټرمپ تازه څرګندونو ته کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ټرمپ ویلي چې ایران د خبرو اترو وړاندیز کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې ایران د خبرو لپاره ورسره اړیکه نیولې ده. هغه ادعا کړې چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای 13 ورځ ورسره ټلیفوني اړیکه نیولې او د خبرو لپاره یې غاړه ایښې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف امریکا ته خبرداری ورکړی و چې که یې پر ایران پوځي برید وکړ نو دوی به یوازې د ځان دفاع نه کوي بلکې د امریکا پوځي او سمندري مرکزونه به هم هدف وګرځوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو ورځو کې د امریکا له لوري پر ایران د پوځي انتخابونو د ارزونې راپورونه خپاره شوي چې له امله یې د تهران او واشنګټن ترمنځ لفظي تاوتریخوالی زیات شوی دی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.